ما د مرګ وروسته مه نازوئ خلکه، مسله ټوله زما د زندګۍ ده. سلامونه ملګرو، امداد خان یم. په دې سکرین چې تاسو ته کوم سړی په نظر راځي دا د څښاکوټ سره تعلق لرونکی محمد زاده اګره دی، کوم چې بیګا ماښام چا نامعلومو وسلوالو په ډزو ویشتلی دی او شهید کړی دی. او د هغه ټایم نه په دې خوا په فیسبوک باندې یو وایمه جوړه ده او هر سړی د دې زلمي تصویر شیر کوي او د هغې سره د هغه غوښتنه ده چې محمد زاده ته انصاف میلاو شي او د هغه قاتلان دې ونیول شي. اوس خلک په ده باندې ولې خفه دي، هر سړی د تصویر ولې شیر کوي؟ نو د هغې یو سیمپل وجه ده، یو ساده وجه ده. هغه وجه به درته وایم، خدای نه مخکې دا ویډیو د تاسو دا وګورئ، بیا د نه پس خبرې کوم. کرپشن یو په 3 سیوا شوی، هم ستاسو په دفتر کې سیوا شوی. دا نالې ته مال راکړه، دا په 100 روپۍ صفا کېږي، په هغې باندې 1,00,000 روپۍ وځي. ولې یم زرګرو، تاسو ته نن خپل تعارف کوم. زه نه چرس خرڅوم، نه پوډر خرڅوم، نه ایس خرڅوم، نه زیناکارۍ اډې چلوم، نه ناجایز آمدن مې دی د یو ځای نه، او نه ګستم چور ګاډي راولم د ډسټرکټ نه. چېرې په دې جومات کې را دغه کړی دغه قرآن راواله او د خپلې عملې له ورکه او مال یې هم راکړه چې به ته څوک ټولوي. دلته ته دونه ایماندار یې، ستا عمله م ایمانداره شوه، زه م ایمانداره شوم، دا ټریډ یونین م ایمانداره شو، دلته له چرس او پوډر راوړي څوک و؟ د دې سوچ وکړه، د دې عملي سی ډي آر یې راوباسه چې کوم سړی د منشیاتو والا سره په دغه دی په رابطه کې دی. کرپشن یو په 3 سیوا شوی، هم ستاسو په دفتر کې سیوا شوی. ور راکړه ما خو تاسو ته بلې ورځ ما په سروس کا او انټي نارکاټکس والا له مې ورکړه، په دې ځای کې به تمانچې ورته یې ګوره. خو دا ده چې ما سره پاور نشته، ما خو تاسو نیسئ چې زه په سړي پسې خبر وکړم وایي دا وایي حالات خرابوي. ویډیو به تاسو کتلې او اندازه به ورته هم شوي چې سړی څومره زړور او څومره ویښ ضمیر والی انسان و. خو صرف مسله پکې دا وه چې په ډېر زیات بې حسه قوم کې پیدا و، ځکه چې داسې قوم بچولی ښه ژوند غوښتو، هغوی د نشو نه منع کول او د نشو دا قصې ختمول غوښتله چې کوم قوم د هغه بیا تپوس نشي کولی. تاسو به وینئ صرف 3 ورځې به ټرینډ یو، دی نه پس به بیا څوک هم د دې کیس نوم نه اخلي، د محمد زاده به څوک نوم هم نه اخلي. هغه غریب لاړ، خپل ژوند دې ورکو د دې قام دپاره، ځکه چې دا خو ذاتي مسله چا سره نه وه. که تاسو د ویډیو کتلې پای کې دا کومه خبرې چې هغه کړي دي هغه ټولې اجتماعي دي، د ټولو خلکو مسله ده. خو صرف ځینې پکې ادب شان لیوني چې هغه خبره کوي او ځینې داسې چې هغه هوښیار وي، په هر څه پوه وي، نو هغه بیا څه کوي، هغه بیا ځان سیټ ټکوي او وایي چې پرېږده وخت څه کېږي ښه کېږي. نو دغه سړی و، هغه لاړ د منځه. اوس موږ به د بل شهید انتظار کوو او چې کله بل شهید چې بیا به 3 ورځې ټرینډ چلو او دغه حساب به روان وي. دا د پخوا نه دغه تقریبا روان دی. موږ له ما ته څوک نشي ښوولی چې یاره زموږ یو شهید ته انصاف میلاو شوی، نه میلاویږي. نو که یو ځل هم خو دا زنځیر موږ مات کو، زموږ یو شهید ته انصاف میلاو شو، نو یوه لار به جوړه شي او بیا به هر سړی په هغه لار باندې ځي، بیا به زموږ هر شهید، زموږ هر سړي ته به انصاف میلاویږي. خو مسله دا ده چې موږ دغه زنځیر نشو ماتولی. نو مهرباني وکړئ د نورو واقعو په شانتې دا واقعه هېروئ مو، دا پرېږدئ مو، تر هغې مه پرېږدئ تر څو چې انصاف نه میلاو شي. که په هر طریقه باندې، که په احتجاج وي، که په درنه باندې، که داسې او که نه داسې بغیر د احتجاج او بغیر د زموږ د درنو د دې نه بغیر هغوی قاتلان ونیسي او سزا ورته ورکړي، نو هم ښه خبره ده. خو چې نه یې شوي قاتلانو ته سزا نه میلاو شي، نو خبره سړېدو له مه ورکوئ، دقسې ګرمه یې ساتئ، که په سوشل میډیا باندې او که په ځمکه په ګراونډ باندې، که هر ځای باندې پکار ده چې احتجاج وشي، تپوس وشي. صرف یو شهید بس، د یو کس تپوس پکار دی، بیا به د ټولو تپوس اسان شي، خو صرف د یو کس تپوس پکار دی. نو زما خو دغه ټول پښتنو ته چې یاره دا خبره سړوئ مو، که په سوشل میډیا باندې د خپل وس مطابق هر څومره کولی شي، که احتجاج کولی شي، که سوشل میډیا باندې کمپین چلولی شي، خو دا خبره